د مرګ کتاب د پاکستان پر وړاندې د سپین بولدک ولسوالۍ ته رسېدلې ده. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو په ټولو معلوماتو ځان خبر کړئ. چې څو ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو له لورې پر افغان کډوالو برید وشو، نو د افغان کډوالو له لورې هم د دوی پوستو ته اور ورکړل شو چې په پایله کې د افغان ځواکونو او د پاکستاني مالیشې له لورې جګړه ونښته. وروسته افغان امنیتي ځواکونه په خورا مېړانې سره سیمې ته ورسېدل او د پاکستاني ځواکونو د تېرې مخه یې ونیوله. له دې وروسته د افغان ځواکونو نوې جوړه شوې کتا یا د مرګ کتا هم یا د سیمې ته ورسېده. د مرګ کتا په یو راپور کې وایي د چمن د خونړۍ وحشت مسؤل کرنیل سلیمان دی. کرنیل سلیمان په سپین بولدک کې د عام افغانانو پر کورونو د راکېټونو د برید امر هم ورکړی و او هم یې جګړه روانه ساتلې وه. طالبان هم له کویټې څخه دغې جګړې ته راغلي او د پاکستاني پوځ ملا یې تړلي او له افغان عسکرو سره جنګېږي. په دغه جګړه کې د پنجابي پوځ د درجنونو عسکرو ترڅنګ ګڼ اجیر طالبان هم وژل شوي دي چې د دوی د سرې کتې قوماندان ملا رسول هم پکې شامل دی. له بله پلوه د ملي امنیت صفر 3 کتې د ځانګړو ځواکونو قوماندان ډګروال عتیق الله صفي د جنرال تادین خان سره ولیدل. د لیدنې موخه په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی اختر په شپه د ډیورنډ فرضي کرښې له هغې غاړې د پنجابي پوځیانو لخوا پیل شوی تاوتریخوالی او جګړه وه. ډګروال صفي جنرال تادین خان ته په خپلو خبرو کې وویل که پنجابي پوځیان یې د زور د ازمایلو کوشش وکړي نو ځانګړي ځواکونه به یې د فرضي کرښې هغې خوا ته وځپي. ډګروال صفي زیاته کړه ملکي وګړي په جګړه کې د خوندیتوب حق لري او پنجابي پوځیانو د ټولو انساني، اسلامي او بشري اصولو خلاف پر ملکي وګړو تشدد کړی او که بیا ځل د پنجابي پوځیانو لخوا داسې عمل تکرار شي نو ځانګړو ځواکونو د وطن او ملت پر مینه د سر سودا کړې ده. هیڅ نظامي طاقت به د دوی مخه ونه نیسي او انتقام به یې په ډېره بېرحمۍ سره له فرضي کرښې هغې خوا هم واخلي. له بله طرفه په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني نظامیانو لخوا د راکېټي بریدونو په اړه دفاع وزارت هم خپله اعلامیه خپره کړه. د پاکستاني نظامیانو لخوا په افغان خاوره د مسلسلو حملو په ترڅ کې پاکستاني نظامیانو په سپین بولدک کې په افغان خاوره د راکېټونو بریدونه کړي چې په پایله کې نه بې ګناه عادي افغان وګړي شهیدان شوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هیواد لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ځانګړي ډول 215 اتل کلو اردو کندهار، 201 سیلاب کلو اردو کابل، 203 تندر کلو اردو ګردیز ته کومانده کړې ده چې د پاکستاني نظامیانو خلاف د بالمثل عمل او غبرګون لپاره په بشپړ توګه تیار اوسي. پر ډیورنډ کرښه د پرتو افغان ځواکونو لپاره د لا نورو سپکو او درندو وسلو او مهماتو د لیږدولو لپاره اقدام وکړي.